د ډاکټر لیکلی یخو به ولي پښتو دې بام ته ورسو ته به ساینس ووایې منم ته به ډاکټر جوړ شې ته به ساینس ووایې منم ته به ډاکټر جوړ شې ته به د ګل پښتونخوا هر مریض نفیس واخلې دغه غریب ولس به وتروړې او ښه به نه شي دغه غریب ولس به وتروړې او ښه به نه شي ستا د پښتو تاریخ به څه وخوري انګلیش به وایې دغه غریب ولس به وتروړې او ښه به نه شي ستا د پښتو تاریخ به څه وخوري انګلیش به وایې ما ته به هم وایې چې څه خاص مزه یې نشته ما ته به هم وایې چې څه خاص مزه یې نشته چې په ژوند کې د پښتو انتخاب چا کړی دی لکه غني لکه رحمان لکه حمزه او خوشحال لکه غني لکه رحمان لکه حمزه او خوشحال دي که نن پیژنم نو صرف د پښتو په وجه لکه غني لکه رحمان لکه حمزه او خوشحال دي که نن پیژنم نو صرف د پښتو په وجه د مورنۍ ژبې خدمت وکړه بیا مخکې ګوره د مورنۍ ژبې خدمت وکړه بیا مخکې ګوره ته به سپوږمۍ شې ډاکټران به ستا په سوري کیني د مورنۍ ژبې خدمت وکړه بیا مخکې ګوره ته به سپوږمۍ شې ډاکټران به ستا په سوري کیني نن اباسین که د غره یره نه کړي شور کوي نن اباسین که د غره ویره نه کړي شور کوي دغه طاقت دغه قوت ورله پښتو ورکړی نن اباسین که د غره ویره نه کړي شور کوي دغه طاقت دغه قوت ورله پښتو ورکړی مور او پلار دواړه پښتانه لرم دا نشي کېدی مور او پلار دواړه پښتانه لرم دا نشي کېدی چې پردی ژبه زده کوم خپله پښتو هېره کړم مور او پلار دواړه پښتانه لرم دا نشي کېدی چې پردی ژبه زده کوم خپله پښتو هېره کړم زما بچی که نن پیدا شو سبا زده کړه کوي زما بچی که نن پیدا شو سبا زده کړه کوي موږ ورته پهل د انګلیش او د اردو نه وکړو تره ته به انکل پلار ته ډیډي ما ته مما وایه تره ته به انکل پلار ته ډیډي ما ته مما وایه ګناه د مور د اول زده کړه د هغې نه کېږي کتاب را واخله د پښتو تاریخ د هډه ګوډه کتاب را واخله د پښتو تاریخ د هډه ګوډه اخلاص دا ولوله او دغه شعر ته فکر وکړه ډېر ښه کتاب